په کونړ کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس در سره چینل سبسکرایب کړئ. راپورونه وایي چې پاکستان تیره شپه د کونړ پر سرکان ولسوالۍ کې 21 توغندیز بریدونه کړي دي. د کونړ ځایي اوسیدونکي او یو شمېر طالب چارواکو د دغو توغندیزو بریدونو خبر تایید کړی دی. په کونړ کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو ویان حمدالله همدرد له دغه توغندیزو بریدونو څخه وروسته له پاکستاني سرحدي ځواکونو سره د دوی د نښتې خبر هم ورکړی دی. د هغه په وینا په توغندیز بریدونو او نښته کې چاته زیان نه دی اوښتی. دا په داسې حال کې ده چې سبا د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار ډاکټر موحد یوسف د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته په سفر راځي. څه موده مخکې د ننګرهار په لالپورې ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه. طالبانو د نښتې دلیل پر ډیورنډ پردي کرښې د پاکستان له لورې د اغزن تار د لګولو ممانعت ښودلی و. تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي چې طالبان د دوی ورونه دي او ورسره یې منلي ده چې پر ډیورنډ کرښه به اغزن تار لګول کیږي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. تر بیا ښه وخت.